زمونږ په دغه دیوبند علماو کې یو مشر علم دی، هغه فرمایي زه لاړم فرانس لا، او په فرانس کې مې چې وکتل 80 پروفیسران ناست دي او خپل ماشینونه کمپیوټر یو قسم ترتیب جوړ کړی دی او په قرآن مجید کې غلطیانې ګوري، په قرآن مجید کې غلطیانې راوباسي. وای ما چې کله معلومات وکړو چې دا خلک ولې راغونډ دي، وای خلکو راته وویل چې دا شانتې دي 80 پروفیسران دي او په قرآن کې غلطیانې ګوري، چې قرآن نه مونږ غلطیانې راوباسو او دغه خلکو ته مسلمان ته مخې ته کړو چې تاسو دا دعوه کوئ چې په قرآن کې غلطي نشته او د قرآن د حفاظت ذمہواری رب کریم اخیستې ده، دا وګورئ ستاسو دغه غلطیانې د قرآن. دغه علم فرمایي وایي زه ورغمه او دې ټولو ته مې چیلنج ورکوم چې رب کریم په خپله د قرآن د حفاظت ذمہواری اخیستې ده، په دې کې څوک غلطي نشي راویستې. غلطي څه کې چې شته نه په قرآن کې غلطي. ویلې ماته وویل چې حضرت یوه هفته ټیم به مونږ ته راکړي او مونږ به دې قرآن کې غلطیانې وګورو او هغه غلطیانې به بیا تا ته وښیو. وایي ما چیلنج ورکړو چې رب کریم یې ذمہواري اخیستې د حفاظت، ما ته وښیئ غلطي. دغه علم فرمایي یوه هفته پس دغه محفل دوباره ولګېدو، دغه 80 پروفیسران راغلل دغه محفل کې شریک شو او دغه علم فرمایي وایي چې په یو هفته کې یوه غلطي پکې دغه خلکو راونه ویسته دی پروفیسرانو. وایي ټول پاڅېدل په یو اواز باندې وویل چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله، او ټولو دغه کلمه وویل او مسلمانان شو. زما عزتمندو د قرآن مجید د حفاظت ذمہواری دا رب کریم په خپله باندې اخیستې ده، خو لیکن د بعضې سنو انتخاب کوي رب کریم ورته. د دغه علماء کرامو د دغه طالباتو معلماتو د سینو انتخاب رب کریم د قرآن د حفاظت دپاره کړی دی. زما عزتمندو خوشنصیبه دي هغه میندې، خوشنصیبه دي هغه مور او پلار، د کمو میندو خویندو د کمو بچو چې نن قرآن له په خپلو سینو کې ځای ورکو، د رب قرآن 10 سپارې په خپلو سینو کې راجمع کو. خوشنصیبه دي هغه مور او پلار د کمو بچو چې دغه د علم منزل سر ته ورسولو. زما عزتمندو په ناظره باندې قرآن ختم کو، مبارک باندې د الحمد نواله تر والناس پورې نازل کړیو. زمون ایمان او عقیده ده چې نن الحمدلله په مغه الفاظو په مغه شکل کې مونږ سره محفوظ او موجود دی او تر قیامت ته سبا پوره به انشاءالله محفوظ وي. زما عزتمندو د دې وجه څه ده چې تورات کې خلکو تبدیلی وکړه، زبور کې تبدیلی وشوه، انجیل کې تبدیلی وشوه، قرآن په خپل اصلي شکل کې محفوظ دی. د دې وجه دا ده د تورات، زبور، انجیل د حفاظت ذمہواری رب کریم نه و اخیستې او د قرآن د حفاظت ذمہواری رب کریم په خپل اخیستې ده. رب کریم قرآن کې فرمایي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، دا قرآن ما نازل کړی دی رب کریم فرمایي او د دې قرآن حفاظت به زه په خپله باندې کوم. زما عزتمندو زه تاسو نه تپوس کوم د یو څیز د کم څیز د حفاظت ذمہواری چې رب کریم په خپله واخلي په دې کې څوک تبدیلی کولی شي؟ نشي کولی. زما عزتمندو رب کریم د قرآن د حفاظت ذمہواری اخیستې ده. زما عزتمندو که مونږ او تاسو د قرآن حفاظت نه کوو، د قرآن سره محبت نه ساتو، د قرآن سره تعلق نه ساتو، په قرآن باندې عمل نه کوو، زما عزتمندو رب کریم په خپل هم د حفاظت ذمہواری اخیستې ده. لیکن زما او ستا په ذریعې سره که د قرآن د حفاظت هغه سلسله جاری وي، زما او ستا په ذریعې سره رب کریم د دغه معلماتو، طالباتو، د دغه علماو، طلباو په ذریعې سره کوي د قرآن دغه حفاظت، دا زما او ستا خوش قسمتی ده، دا زما او ستا خوش نصیبي ده. زما عزتمندو چې رب کریم زمونږ او ستاسې په شانتې خلکو انتخاب وکړلو د قرآن د حفاظت لپاره.